الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد. رواه البخاري. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نے روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ډېر د قدر او د عزت والا ورځې چې نیک عمل پکې الله تعالی ته ډېر ګران او محبوب وي هغه د ذوالحجې د میاشتې اولنۍ لس ورځې دي. نو تاسو پکې زیات لا اله الا الله والحمد لله او الله اکبر وای. محترم مسلمانان ورونو، د الله تعالی په ډېرو نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې بعضې وختونه یې له دې لپاره مقرر کړي چې انسان پکې نیک عمل وکړي او الله تعالی ته نږدې شي او ګناهونه یې معاف شي. نو د هغې وختو څخه د ذوالحجې د میاشتې لس ورځې دي چې ډېر عبادتونه پکې شامل دي، لکه حج، روژه، قرباني، صدقه، لمونځ او داسې نور. او د دغه عبادتونو اجر او ثواب الله تعالی ډېر ورکوي. نو کامیاب او هوښیار انسان به هغه چې دغه وخت ځان ته غنیمت وګڼي او ډېر قولي، فعلي، مالي، بدني عبادتونه وکړي تر څو ته الله تعالی راضي شي، درجات یې اوچت او ګناهونه یې معاف شي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دغې لسو ورځو کې د عبادت کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د دعاګانو په هیله، یاسر بن بختیار.